السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ قدرمنو نننۍ ویډیو چې کومه ده لږ به جذباتي وي که زما خولې نه چېرته کې داسې الفاظ وځي چې په هغه باندې ستاسو زړه ته درد ورسېږي چې کومه په اډوانس کې تاسو نه معافي غواړم د نننۍ ویډیو چې کومه ده یو داسې ځوان په حوالې سره ده یو داسې ځوان په باره کې ده چې هغه یو څو ورځې مخکې د ملکنډ ډي سي ته او د ملکنډ انتظامیې کې چې کومه د هغې په سترګو کې سترګې واچولې په مسجد کې دننه په کلي کچهرۍ کې دننه هغه د منشیاتو خلاف چې کوم بیان ورکو ډي سي صاحب له په سترګو کې چې کومه هغه ته خبرې وکړلې نو هغه چې کومه دی هغه انتهایي د جذباتو نه ډکې انتهایی ایموشنل او د هغې سره سره انتهایی د غیرت خبرې کړې دي چا چې داسې بیان هم ورکړی وي چا چې داسې خبرې هم کړې دي د انتظامیه مخې ته د دغه لارډ میکالي د وختونه چې کوم را روان قانون دی د هغې مخې ته د دغه د انګلینډ او د برطانیې چې کوم ډپټي کمشنر او اسسټنټ کمشنر چې کوم قانون دی د هغې مخې ته د هغې په سترګو کې داسې خبرې چا هم کړي دي هغه چې کومه ده یوې ورځې ته نه بلکې سیکنډ ته نه دی پرېښوستلی شوی دا نننۍ خبرې چې کومه دي دا زه ځکه داسې جذباتو کې کوم بلکې دا زه د خپل زړه نه چې کوم دی لګیا یم زه داسې نه وایم چېرې ما جذباتو کې تاسو وینئ نو زما ویډیو مخې ته شیر کړئ ستاسو چې تر کومه پورې لاس رسي تر کومه پورې ستاسو وس رشي دا ویډیو چې کومه شیر کړئ د ده اواز اوچت کړئ د محمد زاده کله چې هم په پښتنو کې داسې یو لیډر را پیدا شوی کله چې هم په پښتنو کې د اواز سړی او د هغې سره سره د چا په اواز کې چې قوت وي د پښتنو د اواز د هغې د ظلم خلاف چې کومه دی راپاڅېدلی دی د هغوی په حق کې راپاڅېدلی هغه چې کومه دی ورځ ته نه دی پرېښودلی شوی د هغه سا چې کومه ده هغه په داسې طریقه باندې اخیستلی شوې چې دنیا چې کومه ده هغه ته حیرانه وي تعجب کوي د انسان عقل د محمد زاده اګروال د خبرې تاسو واورئ دا ویډیو چې کومه تاسو وګورئ د ده نه بعد سره څو خبرې کوم او زه تاسو نه ریکویسټ کوم چې ویډیو سره مخکې شیر کړئ قرآن راواله او د خپلې عملې یې ورکړه مال یې هم راکړه چې بتې څوک ټولوي ټول ایماندارې ستا معلم ایمانداره شوه زه م ایمانداره شوم د ټریډ یونین هم ایمانداره شو دلته را چرس او پوډر راوړي څوک د دې سوچ وکړه په لشتکي چپل پراته دي هر ډي سي راځي د هغه په خپه برابر دي دا پکې نشته چې یاره تپوس وکړي چې ستا تنخوا څونه ده او ستا تاثیر څونه دي کرپشن یو په 3 سیوا شوی دی هم ستاسو په دفتر کې سیوا شوی ملګرو دا ویډیو تاسو وکتله دا محمد زاده اګروال دی دا یو سماجي کارکون دی یو سوشل اکټیویسټ دی د غریبانانو آواز اوچتوي د غریبانانو ملګری د مظلومانو ملګری د غیرت ملګری د ننګ ملګری خو نن د هغه غیرت د هغه ننګ د هغه د سا سره چې کومه دی دوی د پن کول غوښته خو د هغه غیرت د هغه سوچ د هغې فکر اوس هم ژوندی دی خو د هغه سا زموږ سره نشته د هغه وجود زموږ سره نشته خو د هغه چې کومه نظریه وه دا چې کوم سوچ او فکر و هغه زموږ سره دی کم یو سوچ څومره پورې سوچ او فکر به چې کومه د دوی وژني څومره پورې چې کومه محمد زاده اګروال ګله به وژني دوی څومره پورې د غریبانانو د پښتنو د اواز قوت به وژني دوی دا نشي ختمولی داسې چې یو نن مړ شو نن یو شهید کو نن یو په مرمۍ ویشتو داسې به بل را پیدا شي ولې دا چاته پته نشته چې منشیاتو کې څوک ککړ دي دا چاته پته نشته چې آی ایس او کې چې کومه څوک ککړ دي په کرپشن کې څوک ککړ دي کرپشن خو څو عام سړی نشي کولی چې زه او ته به وکړي خو کرپشن هغه ځای کې کېږي چې کوم ځای کې سیسټم وي کوم ځای کې هغه ته سهولت میلاویږي د دې خبرې نه چې کومه انکار نه دی پکار دا بالکل حقیقت دی خو چې نن سبا چا حقیقت ویلی هغه چې کومه دی مړ دی هغه وی ورځ یو سیکنډ ته نه دی پاتې شوی هغه سېزلی شوی دی هغه ویشتی شوی دی د هغه وینه تویه شوې ده دا ولې حقیقت نه دی چې منشیات چې کومه دي هغه په موږ په علاقو کې چې کومه دي کلې عام خرڅېږي د 10 کالو د 12 کالو ماشومان به وي هغه به آیس کي د هغې زندګي د هغه کور د هغه هر څه ویجاړ ژوند تباه د ده نه انکار نه دی پکار چې ته په بارډر کې چې کومه دی ناکهبندي وکړي او ته چې کومه دی صحیح د زړه نه چې کومه دی چیکینګ وکړي چېرې نه دې ضلعې ته دې ډسټرکټ ته دې صوبې ته به منشیات نه راننوتلی کېږي نو د چا پلار هم چې کومه منشیات نشي راوړلی د کورونا ایسوپیز حالات به تاسو کتي وي په هغه حالاتو کې چې کومه دی چا دکان کولاولی شو د یېرې نه چا ماسک چې کومه دی په ګاډي کې درې کولی شو زه به میټرو او د بي آر ټي کې تللی یم د چا مجال نه و چې ماسک درې کړي
د چا مجال نو چې هغه چې کومه سینیټایزر تلاسونه نیسي داسې سټرکټلی قانون په دې سیزو لګوي تاسو ګورئ بیا خو نه بلکې څوک ورسره دي دویم قوت ورسره دی د دې سیز سره او د دې نه سترګې نه دي پټول پکار تاسو به تر څو پورې محمد اګروال ګره چې کوم دي محمد زاده اګروال داسې به وجنئ چې یو وجنې لس په پیدا کیږي دا یاد ساتئ د یو کور نه د یو شخصیت نه به چې کوم سلسل متاثره کیږي دا یاد ساتئ لس په دغه په شکل کې نور راوځي ستا خلاف په ودرېږي خو زه تاسو نه ریکویسټ کوم چې ودرېږئ چې کله هم یو لیډر راوچت شوی ستاسو په حمایت کې اواز اوچت کړی ستاسو په وجه کې چې کوم ستاسو اواز اوچت کړی د مظلومان اواز اوچت کړی دی د حق او د انصاف اواز اوچت کړی هغه تاسو شرمولی دی موږ پښتانه چې کوم دی یو چرته لږ داسې څه تصویر ښه راشي په سوشل میډیا باندې هم وایي مړه دا داسې دی دا داسې دی وایي دا بې حیا دی وایي دا مړه وایي دا وایي لیبرل دی وایي وایي دا چې کوم دی داسې دی بس کنزل رد بد دا زمونږ چې کومه دی عادت دی ور دې وجې نه چې کومه دی مونږ تباه او برباد یو مونږ چېرته کې خپل لیډر نه دی منلی خپل ځان ته ځان وایو خپل ځان ته لیډر وایو خو به مونږ کې څه نشته توان را پکې نشته خو چې کم کې توان دی هغه چې کومه دی مونږ هغې ته لعنت وایو وزیر اعلی صاحب نوټس علي دې خبره باندې محمد زاده اګروال چې کومه په یوه خبره کوله وی چېرې زما ته نقصان ورسېد زما کور ته نقصان ورسېدو یا ما ساته نقصان ورسېد زما ذمهوار به چې کوم دی ډي سي وي زما ذمهوار به دغه ډسټرکټ انتظامیه وي وزیر اعلی نوټس واغسته نوټس چې ته الې د عوام سړي خلاف هغه چې کوم دی نوکرۍ نه درې کې ولې دا ډي سي چې کوم دی ولې نوکرۍ نه درې کې ته ولې چې کوم دی دغه کرسۍ نه درې کې د نه بعد چې کوم انویسټیګیشن ته وکړي په کرسۍ ناست دی هغه ته خپل اګروال چې کوم دی په خپل ژوند باندې دا ویلي چې زما ذمهوار به دا وي اوس هم په کرسۍ باندې ناست دی او وزیر اعلی صاحب چې کوم نوټس علي داسې بلا محمد زاده اګروال ګله چې کدي شهیدان شو نوټس یې واغستلی شوي تر اوسه پورې یو نوټس چې کوم دی هغه سر ته ونه رسېده داسې بلا ریپ کیسز د ماشومانو سره تر اوسه پورې چې کوم دی یو سر ته ونه رسېده بلونه پاس شو قرارداد منظور شو دغه نه د اسمبلی نه خو تر اوسه پورې عمل درآمد ونه شو که نن ونه درېږئ تاسو که نن د دې اواز اوچت نه کوئ دا یاد ساتئ په مونږ کې به چیرې چې کومه دی د غیرت ماته رانشي مونږ به چیرې چې کومه خپل انصاف حاصل نه کړو مونږ به چیرې چې کومه کامیاب نه شو مخکې به لاړ نه شو په مونږ لوبې کوي خلک مونږ په کم ځای کې پراته یو دلدل کې پراته یو دلدل کې او ځان ته غیرتمن قوم وایو 15,000 کاله تاریخ چې کومه دی مونږ په داسې انداز پیش کوو خلکو ته چې مونږ د دنیا غیرتي قوم یو خو چې زم کارنامو ته خپلو ته وګورو چې یو مخکې ځینو د خپې نه نیسي د لمن نه شاته نیسي او راکاږي کوی ته وراچي او په خپله خو پکې دونه غیرت نه چېره لاړ شي مخکې اواز اوچت کړي چا څه توره وکړي تاسو ټولو ته ریکویسټ کوم چې اواز اوچت کړي د اګروال صاحب ډېره مننه ډېره شکریه